د طالبانو او پاکستان نوې هوکړه. د افغانستان د ډبرو په سکرو به پاکستان ته برېښنا تولیدېږي. د پاکستان ډاون ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي چې کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې د استازو په ګډون د دوی د ورغلي پلاوي د سفر پر مهال هوکړه شوې چې طالبان به پاکستان ته د ارزانه او پریوانه ډبرو سکرو له صادرولو سره د ډبرو په سکرو د پاکستان د برېښنا تولیدولو څو شبکې روښانه ساتي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو بیې پورته شوي او له دغه سکرو برېښنا تولیدولو لړۍ ستونزمنه شوې ده. ډاون ورځپاڼه وایي مخکې یوازې د چمن په لاره په محدوده اندازه پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکاره صادرېدل، خو په نوي توافق کې هوکړه شوې چې د غلام خان او خارلاچي په لارو به هم پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکاره صادریږي. پاکستان هیله مند دی چې له دې توافق سره به یې د برېښنا د تولید کچه لوړه او ارزانه شي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د حقاني شبکې مشر مولوي سراج الدین حقاني چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر هم دی، خوست ته په دې موخه په سفر تللی و چې د غلام خان بندر له لارې پاکستان سره د سوداګرۍ د زیاتوالي چمتووالی تنظیم کړي. د طالبانو چارواکي تورن دي چې پاکستان د افغانستان د یرغمل کولو او لوټلو لپاره واک ته رسولي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی خپل واک دی او د ملي ګټو په اساس تعاملات کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.